خور د ورور په تخنیکي همکارۍ خپرونه وړاندې کوي. دغه افغان خبریاله وایي شاوخوا 2.5 کاله کېږي چې خپل هیواد یې پرېښی او په پردي وطن کې د یوې خبریالې په حیث کار کوي. دا وایي د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله یې خپل هیواد پرېښود او پاکستان ته یې پناه راوړه. په افغانستان کې که څنګه چې تاسې وکتلې ناامني ډېره زیاته ده، ستونزې د افغان خبریالانو بالخصوص د افغان ښځینه خبریالانو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي. تاسې ګورئ د افغانستان په رسنیو کې اوس مهال افغاني خبریالانې انجونې چې کوم دي هغوی نقاب پر مخ باندې تړي، وروسته له هغه نه دوی حق لري هغه هم صرف په نیوز کې دوی ظاهر شي، په ډېرو کمو خپرونو کې ظاهر شي. بغیر له هغه نه افغان جنکیو ته افغان خبریالانو ته د کار زمینه نشته. زه د یوې خبریالې په حیث باندې زه غواړم چې آزاد ژوند وکړم بغیر له دې نه چې کوم پافشاري و په موږ باندې امنیتي ستونزې وي، کاري ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، اړه شوم چې زه راشم پاکستان ته. دغه خبریاله وایي سره له دې چې په پاکستان کې یې هغسې ژوند ته خطر نشته لکه چې د دې په ټکیو په خپل وطن کې ورته و، خو بیا هم زیاتوي جلا وطنۍ کې ژوند د خپل وطن په څیر بیا هم نه دی. اوس مهال چې زه دلته په پاکستان کې یم تقریبا 2.5 کاله کېږي چې زه پاکستان ته راغلی یم. په دې 2.5 کلونو کې صحیح ده چې شاید په پاکستان کې امنیتي ستونزې څه ناڅه کمې وي، شاید موږ وکولی شو آزاده وګرځېږو که څنګه چې غواړو، خو لیکن بیا هم په جلا وطنۍ کې کوم ژوند چې څومره هم پکې هوساینه وي، سهولتونه وي، بیا هم موږ پکې هغسې آرامښت، هغسې سهولت چې موږ په خپل هیواد کې حس کوو دلته هغسې نشو احساس کولی. دا وایي د نور ژوند په څیر یې جلا وطنۍ کې خبریالي هم هغه د وطن په څیر نه ده او زیاتوي په خپل وطن کې خبریالي هم اسانه وه او په پاکستان او افغانستان کې د خبریالۍ توپیر د دې په ټکیو لکه مځکه او اسمان هومره دی. طبعا چې په افغانستان کې کار کول د افغانستان د رسنیو سره چې زه عادت وم په کلونو کلونو مې کار وکړو، هلته راته کار کول ډېر اسانه ول، پکې عادت شوې وم د هغه چې د اصولو سره د قوانینو سره. نو کله چې زه پاکستان ته راغلم دلته هم په دې 2.5 کلونو کې زه د پاکستاني رسنیو سره فعاله یم، کار کوم، نو لکه ځمکه و اسمان فرقونه شته. طبعا چې پاکستاني رسنۍ یو پردی هیواد ده، د یو هیواد چې یو خبریال راځي په بل هیواد کې له صفر نه کار شروع کوي، توپیرونه به یې ډېر زیات وي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په هکله په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې تر نیمایي زیاتې رسنۍ تړل سوي دي او د دې ډلې د سختو قوانینو له امله تر 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دغه راپور زیاتوي په دې موده کې ګڼ افغان خبریالان دې ته اړ سوه چې خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته پناه یوسي.